وعذاب القبر پیغمبر اسلام په دعا کوله ولی الله د عذاب قبر مې وساتي. عذاب قبر د قبر عذاب ډېر نو ګر سره هلته نن مدرسه کې ناست ولم هغه یو پشي پرته وه دلته ما د ځان سره سوچ وکړي چې الله رب العزت راته ووایي چې نه ماران نه لړمان نه مطلب ور هیڅ شی نه تا او دا پشي به په قبر کې یوازې یاست یو ته یو دا پشي به په قبر کې ته ژوند سره تېرولی شي نشي تېرولی اشه چې د پشي سره چې زموږ دوی سره په کورو کې را سره دي په کمرو کې موږ ډوډۍ خورو دوی مې څنګ ته ناست دي دا مو او تا نسو برداشتولی نو مار چیرې دی لړم چیرې دی هغه سخت ماران لړمان چې د قبر دی هغه بیا بل ځای نسته ګرد روی زمینې هغه رقم ماران زهر سره یو ځای که د دا زهر نه چې جوړېږي اشه موږ به څنګه ګزاره کوو که ګرس الله وایي نه مار نه لړم نه اور نه بل ته به په دغه توره تیاره کې یوازې تر قیامته پورې پروت یې ته به ژوندی یې بس نه به پر اړخ اوښتلی سي نه به راپورته کېدلی سي نه به پښې راټولولی سي ټیک سولو بس دا به ته پروت یې تر قیامته پورې خوښه دې ده دوژخ نه در کوم موږ یا نه مې ده خوښه چې تر ته وګوره په دا حال کې ما او تا ژوند نسو تېرولی نو چې بیا قبر کې عذاب هم ورسره وي نو هغه بیا څه حال الله رسول وفرمیل څنګه والعذاب قبر مې وساتي دا کله کله موږ ته خپلو قریبانو عزیزانو قبرو له راورسو موږ په ده څه خبرې چې په قبر کې درته څه حال دی په ظاهره ښه ښایسته درخته پر درولې ده ښه ښایسته ګلانې پر پاڅېلې دي ښه ښایسته مطلب هغه اګربتۍ و مومبتۍ و بل یې ورته کړي په قبر کې دننه ته په خبرې دا مړي څه حال دی صحیح شو د الله رسول نو الله رب العزت ته عذاب قبر ورکوي نه ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا بیکاره دا منحوس صفت الله ورکوي چې ته بخل په تا کې راشي نعوذ بالله یا نه ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت په بدن کې سستی وراچوله نعوذ بالله یا نه ورچول تسبیح په جیب کې واچوه بچا نه سره کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت عرض لعمر ورکوي چې یو نیم سل کاله وای په سترګې نه لیدلی یا نه ورکوي صحیح سلو نو بیا ول پیغمبر علیه السلام دا شان غوښت هغه وجه دا و ما ته سبق راکوي ما او تا ته سبق چې کله کله عزیزانو د الله رسول فرمایي چې کله څوک مري تی و سر ته ناست ولې ته و دته دی مه وایه چې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد الله دته مه وایه دی خو ډېر په عذاب دی په تکلیف دی څه معلومه کې در ټول زه نه کوم صحیح بس چې دا ته مړي ته تلقین ورکوي چا ځکندن دی ته د ځانه سره وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول دی بیا واوري دی بیا شروع کړي صحیح سلو نو بیا چې د شروع کړله بس بیا کار نه پلره بیا که دی مړ سو دی پر کلمه باندې مړ دی صحیح سو اوس ګوره په دې ځای کې ما او تا مړي ته نه وایي ونه څه ووایه ما او تا یې وایو په دې یې وایو چې دی یې واوري دی یې څه سجده کړي دا پیغمبر علیه السلام چې هر عمل کړی دی هغه دی نه چې نعوذ بالله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خبرو کتل الله رب العزت منزه پاک پیدا کړی ولو نو بس ما ته دا شان رسول چې یا د ځان سره ویل الله ما د عذاب قبر وساتي ما ته بو ویل الله ما د عذاب قبر پیغمبر صلی الله ما د بخل وساتي موږ ویل الله موږ د بخل وساتي پیغمبر صلی الله د ارض لعمر د کسل سما وساتي ټیک شو اوس دا خبر به پیغمبر علی السلام کې نوې د خپل کولې نو چې د کولې ما ته به څو ورکو دا سبق دی سبق ما آسان مثال درکې لکه څنګه لکه ما ته چې و مړي ته تلقین د کلمې کوور توای نشته کلمه ووایم که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.